ویره یا هم اضطراب څه ډول ناروغي ده؟ د ناڅاپي غږ په اورېدو، د ویرونکي څیرې په لیدو، له ازموینې وړاندې او په ورته نورو حالاتو کې ویرېدل عادي بڼه لري، نو ځکه د اندېښنې وړ نه ده. خو که دا ستونزه جدي شي او پرله پسې د ویرې احساس لرئ، نو پوه شئ چې په رواني اختلال اخته یاست. پر دې ناروغۍ اخته وګړي په دوامداره توګه ویره، اندېښنه او خفګان احساسوي، ان تر دې چې د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ کوي. خو له نیکه مرغه دا ناروغي د درملنې وړ ده او انسان کولی شي له دې حالاته ووځي. علایم: که څه هم ویره یو داخلي رواني ناروغي ده، خو نښې نښانې یې د لیدلو او درک وړ دي. د دې ناروغۍ عمده علایم دلته ذکر کوو: د ویرې وحشت او ناقرارۍ احساس، د خوب نارامي، ویرونکي خوبونه لیدل، د لاسونو او پښو یخېدل او یا خوله کېدل، د ساه لنډون، د زړه چټک ضربان، د خولې وچېدل، ناقراري او خفګان، په لاسونو کې د سوخت او بېحسۍ احساس، زړه بدوالی، د بندونو شخوالی، ګنګسیت او سرګرځېدل. د اضطراب علت: د ویرې اصلي علت معلوم نه دی، خو په ټوله کې روانپوهان لاندې عوامل د اضطراب علتونه بولي: ناسمه روزنه، ډېر رټل کېدل یا هم مسخره کېدل، په لویو برنامو کې غلطي کول، ځینې وخت ارثي هم وي. درملنه: د درملنې په برخه کې باید وویل شي چې په ځینو حالاتو کې روانپوهان هڅه کوي د ځینو لارښوونو پر مټ ناروغ وهڅوي ترڅو ستونزه یې پرته له درمله ختمه شي، مګر په شدیدو حالاتو کې بیا اړ یو چې درمل وکاروو. په دې برخه کې باید وویل چې هڅه وکړئ د ناروغۍ په لومړیو مراحلو کې له روغتیا پالانو سره مشوره وکړئ ترڅو ستونزه مو ژر حل او له منځه ولاړه شي.